مونا اوس د ګل ژوند دی. زه د هغې نه بغیر څومره نیمګړی یم. زه به مور سره خبره کوم، هغه به زما مینې ته خامخا غاړه ږدي. هغه زما دا خواهش نشي غورځولی. Hello, Mona. Please. Thank you. تاسو ډېر وخت واغستی. اوسه پورې مونږ کوم ځایونه وکتل؟ مونا موږ د ډي خان اکسکویشن سایټس وکتو، بیا د تختبۍ کندرات، د چارسدې سره نږدې ډیرۍ پشکلاوتي، دین د مردان ساولډیر او شهبازګړۍ سره نږدې په غرونو کې د بودا اثرات، دا ټول موږ وکتای شو. زما خیال دی چې ضروري ځایونه موږ ټول وکتل او دومره ډېره وه. نه مونا، موږ خو لا 50% سایټس هم نه دي کتلي. پکار ده چې موږ د ټیکسلا سټوپاز وګورو، هلته میوزیم کې پراته لوښي او کوینز وګورو، بیا مونجو داړو، هړپا، دا ټول سایټس امپورټنټ دي. خو زما په پروګرام کې صرف سرحد شامل و او بل ځای نه و. مونا، ټیکسلا خو ډېر نږدې دی سرحد سره، هلته ډېر مشهور ځایونه دي د بد مت. دا خو ټیک ده، خو ما ستاسو ډېر وخت واخیستلو او زما په میشن کې صرف سرحد شامل و. هغه پوره شو او بل ته په خپله هم یو سټوډنټ دی. نه مونا، زه به تا ته اوس د سرحد نور مشهور ځایونه، کلي او خلک هم ښیم. تھینک یو سو مچ ګل. خو تا ما دپاره ډېر ټربل وکړو، ډېر. ګوره مونا، زه تا سره په کار کولو کې فخر محسوسوم. ته به اوس هله ځې چې زه درته ووایم. د پښتو یو پروورب دی، وایي د میلمه اختیار د کوربه په لاس کې. هغه ټیک ده، خو ته ډېرې ورځې د خپل کور نه خیرحاضره وې. اوس ته خپل کور ته لاړ شه، خپل مادر له. ما مونا، دا دې ډېره ښه خبره وکړه. زه کور ته ورځم چې مور سره ټولې خبرې وکړم، خو ته به هله ځې چې زه واپس راشم. اوکې؟ څه خبره؟ دا به درته هله ویم چې زه واپس راشم. اوکې، ټیک کیر. I think he is not thinking properly. زمونږ په خاندان کې څه چې
داسې کار چېرې زموږ په دې کلي کې هم نه دی شوی. اخر دا دنیا به څه وایي؟ مورې دنیا به خپل کار کوي. ته به داسې دنیا څه کې چې ستا زوی پکې نه وي. داسې مه وایه زویه، ما دې خدای ستا نه ډېر آګاه د ښه وروسته لیکي. بس نو مورې چې زما ژوند غواړې نو زموږ فیصلې ته به غاړه ږدې. ګنې نو خپل مخ سر به مې څه پورې وهلی. نو تاسو دواړو خپلو کې پوخ اقرار کړی دی. مورې زموږ د زړه تارونه یو دي، زموږ سوچونه یو دي، زموږ زړونه یو دي. جان ما ستا د فون انتظار کولو. څه اوس راغلم. او اسایمنټ ډېر ښکلی شو. جان ما لږه خواري کړې وه. یو خو زما ګایډ دومره ښه و، هغه ما سره ډېر وخت سپینډ کو او ډېر ښکلي ښکلي ځایونه یې راته وښول. نو جان هغه خو ډېر ښه بنده دی، बिल्कुल د خپل نوم په شان. هو زما مشکل کار آسان کو. او نو I don't think in terms of beauty. صرف په ښایست باندې د هغه کردار نه ښکلی کېږي. Why not؟ کله چې ستا خوښه وي نو زه به ورسره تا ملاو کړم. No, thank you very much. ما تقریبا هر څه کمپلیټ کړل. Hello, Mona. Hello. There is a good news. ما ته مور اجازت راکړو. اجازت؟ څه خبره اجازت؟ د واده اجازت، د لایف پارټنر د سلیکشن. نو مطلب دا چې تاسو د واده لپاره اجازت ضرورت وي؟ او مونا زموږ په معاشره کې واده د دوه انډیویژوالز نه د دوو خاندانونو فیصله وي. چې مطلب دا شو چې تا د ځان لپاره څه خوښ کړي دي؟ افکورس ما څوک خوښ کړي دي. Congratulations. Thank you. Oh my God. زه به ستا په واده کې شرکت ونه کړی شم. سبا زما فلایټ دی. او زه ځم. So sorry.